تازه خبر افغان ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې ده. دا چې برید چا کړی دی، تازه څه پیښ شوي دي، ویډیو ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پاکستانی نظامیانو یو وار بیا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ توپچي بریدونه پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې له نن سهار راهیسې پاکستانی نظامیانو د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ خوږاګي خیلو له کړۍ سیمه کې 9 توپونه راویشتلي دي. په ورته وخت کې افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان دغه د توپچي بریدونو په مقابل کې بالمثل عمل پورته کړی دی او د پاکستانی اړخه ویشتل شوو توپونو مقابل کې ځوابي بریدونه کړي دي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت وایي له تیرو 3 ورځو راهیسې پاکستان په افغان خاوره میزایل ویشتل پیل کړي چې نن هم افغان لور ته 12 میزایل ویشتلي وو. هغه وایي چې افغان سرحدي ځواکونو بالمثل عمل کړی او د ډیورن کرښې په هغې خاړې د توپونو ډزې کړي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو او سرحدي لیوا په دې تړاو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.